کم کور کې چې مینه محبت ښه اخلاق د ورونو در مابینځ د پلار او د زامنو در مابینځ او دا شانته تر برونو در مابینځ کلی وي حتی ښار وي د مسلمانانو در مابینځ ټول ملک وي هماغه بیا کامیابي ترلاسه کولی شي. د دې سره به بیا اتفاق هم وي، د دې سره بیا برکت هم وي، د دې سره بیا دولت هم وي، د دې سره بیا چې ته کوم څه غواړې سکون راحت نعمت هر څه به وي. لیکن اما که مسله برعکس ته زما پسې راکاږه او زه ستا او دغه شانتي دا کورنۍ به م خانه خراب کړي، دا ملک هم دا کلي هم دغه علاقې هم. ما د ډېر کلي لیدلي دي چې ماجد په ګرد کلي ماجد لا خواري چې ورسې د دې یوه جومات د خدای و کور ته وګورې پوی بسې چې خانه یې خمیره ده، پوی بسې چې مشر نه لري، پوی بسې چې د عقل خاوند نسته کې پکښې کې، پوی بسې چې وران دی. زما ګرانو عزتمند ورونو یوه ښځه وه، یو ورځ دا دی د کور مخ ته غږ دی، دا پسې راووتله چې ویې کتل یو 3 سپین ږیري ناست چې ویې کتل د کلي علاقې نه ښکاري، ناولده ناولده غوندې دي. سوچ یې وکړي چې یاره دا به کیدای شي مسافر نو ست یې ورته وکړي چې باباګانو اکاګانو تربرو هغسې کوم د عزت الفاظ دي او اصطلاحګانې دي. ستې پخوا یوه اصطلاح ده، دلته بله اصطلاح ده، موږ ورته یاجي مشره سر او دا شانتې نه، تاسو بیا بل څه ورته وایئ ستا ماما لالا. تاسو راسئ دلته زموږ سره کوټه کې کښېنئ، تاسو لپاره د ډوډۍ بندوبست وکړم. ما ته ناولده معلومېږي. دې سپین ږیرو ورته وویله چې تاسو که نارینه سته، ښځې ورته وایي چې نه هغه کور ته د کوره وتلی دی، کار ته تللی دی، اوس د غرمې ټیم دی، هغه کار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې نه موږ دې کور ته نه ورځو چې په هغه کې نارینه نه یو ښځې دعوت موږ ته راکړی. ښه وه په ځیم دروازه بنده کړه، ولاړه خپل کور ته، زور خو نه نسي راوستی. داسې د ماپښین خواته د مازدیګر خواته لا تر مازدیګره پورې دوی دلته ناست دي. مازدیګر خواته یې خاوند راغلی، خاوند ته ښځې ویل چې دغه یو 3 کسان نارینه ولده معلومېږي، دا به زموږ ته ثواب وي، مسافر معلومېږي. ما د عزت ورته وکړئ، دوی ما ته ویل چې نارینه نه یي، زه نه درځم، موږ نه درځو، موږ هغه کور ته نه ورځو، لهذا ته راللې یا به زه اوس بیا دوباره غږ ورباندې وکړم چې نارینه کور ته رالې، ته ورسه ورته وایه. نو ورته ویل ډېره ښه. هغه ښځه واپس راغله، ورله بری ورته ویلې چې زما خاوند کور ته راغلی، اوس ما بیا تاسو ته ست دی چې راسئ شپه له موږ سره تېره کړئ. ما تاسو مسافر معلومېږئ، موږ غواړو چې ثواب الله پاک ستاسو د خدمت زموږ په نصیب کړي. دې سپین ږیرو یو ناولده ورته وکړه، ورته ویلې چې ښه موږ خو 3 سره یو ځای د یو چا کره نه ځو. ولې؟ زما نوم دی ورته ویل زما نوم دولت دی، دا یې ورته ویل زما نوم دولت دی، دا بل ورته ویل زما نوم کامیابي ده. بل سپین ږیری پکې راغلی، هغه ورته ویل چې زما نوم عزت دی. یو بل سپین ږیری هم پکې پیدا سو، هغه ورته ویل زما نوم سکون دی. مثال زه درته وایم. او بل سپین ږیری ورته ویل، هغه 3 سپین ږیری، ما د 3 سپین ږیرو کیسه ته اخیستې، یو ورته ویل دولت دی زما نوم، بل وایي کامیابي ده، بل ورته ویل زما نوم محبت دی. نو اوس په دې 3 کې که ته غواړې یو در سره میلمه کوي او دا یاد وساتئ چې کوم یو مې کور ته بوتی نو هماغه شی چې څنګه یې نوم دی ای برکت به پر تاسو باندې راځي، ستاسو په کورنۍ باندې کور به مې د دولت ډکېږي، یعنې په رزق به مې الله مړوي، که رسماره کېږي د رزق خاوندان کېږي، کاروبار مې سمیږي. داسې که دولت در سره بوځي، که کامیابي در سره بوځي، تاسو ته به په ژوند کې کامیابي درته په نصیب کېږي، په چارو کې په پلانو کې. که محبت در سره بوځي، ستاسو په قریبانو کې به یو له بل سره محبت وي. ورسه مشوره وکړه چې خاوند دې څه وایي، ګټه کور مشوره دا چې راغله خاوند ته خبرې وکړې، خاوند هم ډېر حیران شو. باره ورته ویلې چې ښه مشوره کې زوی هم راغلی، د خاوند د مور یې دی، د خاوند یې دی، د دې زوی بل مژور یې ده، مثال د دې زوی ښځې دی، د دې مژور ته هغه هم راغله شریکه شوه. مژور یې ورته ویل چې تاسو ته یې وکړئ، یې ورته ویل چې
دولت راولي خاوند دولت راولي چې خدای کارونه سم کړي ښځې ورته وایي چې نه کامیابي راولي هغه د خواشه د غیر ورته موږ ورته چې نه زوی موږ ورته چې نه تاسو محبت راولي چې محبت په دې کور کې بالاخره په دې اتفاق وشو چې بس در ټولو په د قربت کې در ټولو غټ شي په د ژوندۍ تعلقاتو کې در ټولو غټ شي هغه محبت دی یو د بل سره مینا ښه اخلاق ښه تعلق د سره وسیږي و دغونه ولباس ته زیات ضرورت نه دغونه وبل هیڅ شي ته نه چې په مابینس کې نفرت هغه عزت به بیا تاسو په کې ستاسو عزت درکې عزت هم بیا خوند په دولت بیا ته خوشاله نسی چې مابینس کې د پلارو د بچی سر نه سره خلاصیږي ته وګوري د دنیا کې اتفاق پر دې د ټول په مشوره وتی چې محبت ته دعوت ورکو نور خدای الله پاک مشت سره کړی دی راځي محبت چې دعوت ورکړي چې محبت له مشکل راسي په دې کې ساري اوس پنځري دی هغه محبت سمش په کور کې محبت راسي صحیح دي اگر روان سور پسیا یو عمر روان سو بل عمر روان سو هغه څه ورته چې د خدای نیک بختانو تاسو چې کوي ولې ته نه ویل چې موږ درې سره دیو چا کړنه سو دی ورته ویل چې بابا چې دا خو تا د شی انتخاب کی کته اوس دولت انتخاب کړی وي د نور دونت لل دولت یې خو غکور بیا هم ذلیلې ته وبیني په دغه کې او کته کامیابی دغه کړی وي کامیابی یې په خبره کې به کامیابی د کامیابی سره بیا هم ذلیلې بیا هم بل خبر مثلا مسکین غریب در په در بل مسله ور سره کامیابی سره په کور کې دښمنی می مسلمانان څه لوی غټ حکومتونه سلطنتونه د دې د وجه وتلی دي پر دښمن به کامیاب په خپل کور کې به سره پس اختلاف سره جنگ به سره ترتیب خراب لاړه حکومتونه د لاس وته چون کې تا محبت اختیار کی چې چیرته محبت هغه کور کې بیا دولت تم راځي د دولت برکت هم پر کور الله پاک شدي د کامیابی برکت هم شدي د سکون برکت هم شدي په کور کې بیا هر څه په معاشره کې بیا هر څه په معاشره کې چې اخلاق وي تعلیم وي د دې وجه د الله نازولې فرمایي مؤمن کامل مؤمن هغه څوک دی چې هغه بهترین اخلاق ولري د دې وجه د الله نازولې فرمایي په اخلاق او انسان هغه ځای ته رسیږي هغه ثواب ګټي هغه مقام چې پروژه او په عبادت پروژه او په نفلي اعمال او په نفلي اذکارو د شپې په ویشو پاتې کېدل ته نسې ګټي هغه ځای د دې وجه د الله نازولې فرمایي چې دا ښه اخلاق تر هر څه لوړ مقام لري ډیر درانه وي پرز د اخرت ډیر وزن بکاش نو زما ګرانو درنو ورونو که تاسو غواړئ چې ستاسو په کور کې تاسو په معاشره کې تاسو په قربانو کې تاسو په دوستۍ کې برکت وي دا نور شیان به د دې برکت تابع وي د دې شی تابع تاسو په خپل افس کې مینه محبت پیدا کړئ تاسو د برداشت یو د بل د عزت او قدر یو د بل د حقوق خیال وساتئ چې تاسو په مابین کې احترام پیدا شي د دې محبت یو نوم احترام دی بل عزت دی بل قدر دی بل حقوق دی بل چاته سلام ویل دی الله نازولی فرمایي ته به جنت نسی داخل در سوچ تاسو په خپل افس کې محبت پیدا نه کی عزت ته دې شي دروشم چې په هغه باندې مابین کې محبت را پیدا کیږي و صحابه ورته فرمایي وی هغه سلام دی ابشو سلام په خپل مابین زو کې عام کی نو سړی چاته سلام وي خو رښتیا ګو سلام السلام علیکم ورحمت الله نظر مغه ته نرسي منافق پر کم بنی لکه مشته دا اوس سلام ورته وي او شاته شکنزلم پسکی غیبت هم پسکی نو به سلام څه معنا ودر تا ورته ویل دروغجن چې تل ما څه محفوظه الله دې په موږ رحم وکړي خدای دې ومشته ته ځنی کو توفیق را نصیب کړي د مثالی واقع و ډېر لوی درس کې پکې کړي که په پیسو یاست